د جګړو ځپلي وطن یوه ښېرازه څنډه. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې دا ښکلې دره په تېرو کلونو کې د جګړه مارو تود سنګر وه. اوس یې اوسېدونکي د داعش او نورو اورپکو ډلو له ویرې په نیمه شپه د کډې کولو ویره نه لري. په تېرو کلونو کې دا سیمه دومره ناامنه وه چې د آرام خوب پکې حرام وه، مګر اوس یې د جګړې نښې په ښېرازۍ او زرغونتیا کې ورکې دي. اوسېدونکي یې وایي اوس چې سیمه له جګړو په امان شوې، خلکو د همدې درې آبادي او ښېرازۍ ته مخه کړې. جنګونه راغله او موږ چې د خپلې دښمنیانې شوبې دي ځل هم کډې وکړې. اوس ماشاءالله بسته کلی جوړ شوی دی او د کلاګانې اچول کېږي، ورځ په ورځ چې دی نور هم دا کلی پراخېږي او کلاګانې اچول کېږي. موږ خپل هم لاندې اول زوړ کور و، اوس چې دلته راغلو د 4-5 کلاګانې مو اچولې دي. نو دا کلی چې دی ورو په ورو پرمختګ کوي، خلک ډېرېږي. د دې ځای وګړي د همدې کروندو او مالدارۍ له لارې څخه د ژوند اړتیاوې پوره کوي. ډېری زلمي یې په کار پسې آن اروپا او نورو هیوادونو ته مسافر شوي. زیاتره خلک دلته چې ځوانان چې دي دا څه په ایران کې مسافر دي، څه ترکیه او جرمني او فرانسه کې دي، څه خپله همدغه ځای کې دکانیانې کوي او څه چې دی ښار کې مزدوریانې کوي. دا سیمه له پاخه سړک او بازار دومره لرې ده چې په ساعتونو پلي مزلونه غواړي، ځکه دلته نه آباد سړک شته او نه د سپرلۍ موټر. د روغتیایي مرکز خو هېڅ څرک نه ښکاري، نه دولتي او نه خصوصي. وایي په ټول کمبو کې یوازې یو ډاکټر دی، هغه هم په کافي کچه درمل نه لري. کلینیک ناروغ چې باید راشي دلته اوس په دې غونډ کمبو کې چې دی یو ډاکټر دی، هغه هم شخصي ډاکټر دی. کلینیک چې دی ډېر لرې دی، په بازار کې دی. یعنې مریض چې پیدا شي هغه هم ډېر سخت دی. دا ډاکټر هم کله یي او کله نه یي، یعنې مشکلات ډېر زیات دي کلینیک هغه. د ګرمۍ په موسم کې دا یخه سیمه د ځینو د چکر ځای هم دی. چې دا یو ښکلې او په طبیعي ښکلا مالامال سیمه ده. په دې وروستیو کې زیاتره سیلانیان هم دلته راجذبېږي، دلته راځي. خو د جمهوریت په وخت کې د ناامنیو له امله دا سیمه چې ده د دولت د پاملرنې څخه لرې پاتې شوې ده. نو د اسلامي امارت څخه مو هیله هم دا ده چې دغه سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. که د جګړې ټغر همداسې ټول وي او حکومت د رغونې پروژې ډېرې کړي، د جګړو د زیان نښې به ورکې شي. د وزیرو کمبو دا ښکلې دره د مخکنیو جګړو پر مهال دومره ناامنه وه چې حکومت خو پرېږده ان شخصي موسسو هم دلته د خدمت لپاره لاسرسی نه درلوده. اوس چې په ټول هېواد کې جګړه پای ته رسېدلې، د دې سیمې خلک هم د خپلې سیمې په زرغونتیا او آبادۍ بوخت دي. خو که دولت ورسره همکار شي، دا سیمه به په یو ښکلي تفریحي ځای بدل شي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، ننګرهار.